په ټولنیزو چارو کې د لغمان ولایت مرستیالې د عامې روغتیا ریاست د بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. نن د پنجشنبې په ورځ د مرغومي په 4مه نیټه په ټولنیزو چارو کې د لغمان ولایت مرستیالې برېښنا صافۍ په داسې حال کې چې د دفتر رئیس محمد قسیم کوهستاني او د مهترلام ښاروال نظیف الله لکوزي ملتیا کوله د عامې روغتیا ریاست د بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. په پیل کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي له لوري د دغې ادارې د بېلابېلو برخو اړوند معلومات د ولایت له مرستیالې سره شریک کړای شول. د ولایت مرستیالې د عامې روغتیا رئیس او د دغې ادارې د بېلابېلو برخو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې له توپیر پرته خپل ټول روغتیایي او ټولنیز خدمات په وخت ولسونو ته ورسوي. اغلې صافۍ دغه راز د عامې روغتیا رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه روغتیایي خدمات لا پراخه او ښه کړي. نوموړي له مراجعینو سره د ښه چلند او په وخت د کارونو خلاصولو او نورو برخو کې هم روغتیایي مسؤلینو ته لارښوونې وکړې. رفیع الله سلیمانزی، هیرو ټي وي، لغمان.